شرعي حکم یادونه به وکړو چې په دې سره اله العالمین ټول امت عزتمند ګرځولی دی او له ذلت نه خلاص کړی لعن نتنیاهو ټول امت چینج کړی چې آیا په تاسو کې دا جرأت او غیرت شته چې غزوات کې ما له قهر نه خلاص کړی خو په ټوله نړۍ کې چې د دغه لعن و جواب ته قاطع درجه خپل کړی دا دوه هېوادونو تر اوسه خپل کړی یو سوریه ده اول امارت او درېیمه برخه کې هغه غوره مرابطین دي چې د رباط په میدان کې دوی سره په قتال باندې مصروف چې هغه د حماس غازیانو په قیادت کې په قتال مصروف ولې امت دغه ذلت سره مخامخ شو چې د وخت بل امت چلنج کوي او د خپلو ورونو و دفاع ته څوک جرأت نشي کولی ولې دغه رسوایي سره امت مخامخ شوی ولې د خپلو ورونو دفاع موږ نشو کولی ولې کفارو د موږ په مظلومو ورونو باندې په وژلو کې اشر کړی ولې امت تر یو بیرغ او قیادت لاندې نه راټولېږي ما سره یو علت لري دې ټولو چې مسلمانانو د الله تعالی شرعي حکم شاته غورځولی هیر کړی انکار یې نه کړی چې هغه د الله په لاره کې قتال او جهاد د الله تعالی ډېرو کمو غوره بندګانو دغه حکم خپل کړی او په خپل ځان باندې یې عملي کړی او ډېر په دې باندې کم توانېدلي دي چې د الله نور بندګانو به دغه حکم ته راوبلي او دعوت یې کړي او دغه د الله بندګان و دغه دعوت خپل کړي ځکه امت له دغه ذلت او رسوایي سره مخامخ شوی زه د قتال په حکم باندې درته غږېږم اله العالمین مؤمنانو کې رجال د دغه قتال لپاره انتخابوي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله د الله په لاره کې جهاد او قتال څوک کوي ټول مسلمانان ټول د توحید اقرار کوي منځونه کوي روزې نیسي د حرمینو سفر ته شوق لري او کوي خو په دغه مؤمنانو کې رجال د الله په لاره کې قتال ته وړاندې کېږي نسا نه وړاندې کېږي چې په چا کې د مردۍ صفت اله العالمین اچولی وي هغه به د الله په لاره کې د سر او د مال قربانۍ ته وړاندې کېږي چې د جهاد او د قتال تموم لنډې به دا میدان ته وړاندې کېږي او د امت په دفاع کې به وړاندې کېږي د اعلاء کلمت الله دپاره به وړاندې کېږي شرعي حکم د دغه آیا اسلامي امارت ته متوجه ده آیا د افغانستان عامو مسلمانانو ته متوجه ده آیا د نړۍ مسلمانانو ته دا شرعي حکم متوجه ده آیا په نه کولو سره دوی ګناهګار دي آیا په دغه ناسته سره دوی ګناهګار دي آیا په انکار کولو سره دوی د اسلام د دایرې نه وځي په صورت او په تقسیم باندې به نه بهیږي جمهور فقها فرض عین او فرض کفایي ته یې تقسیموي چې جهاد یو فرض عین ده او بل فرض کفایي ده د فرض کفایي صورت به ذکر فقها وایي چې کله د اسلام شوکت کله د مسلمانانو غلبه وي اختیارات او واک قوت د اقتصاد او د میدان د مسلمان په قبضه کې بیا په یو ټولۍ د مسلمانانو کې الله په لاره کې قتال فرض کفایي ده چې بیا به قتال نه بس کوي نه به یې پرېږدي په یوه ډله د مسلمانانو په قتال باندې مصروف واوسي که چېرې د کفارو په وړاندې دغه ډله د مجاهدینو بسنه یې کوله د نورو مسلمانانو بیا ذمه فارغه ده ګناهګار نه دي خو که چېرې دغه ټولۍ د کفر په وړاندې ضعف کول یا د اسبابو په لحاظ یا د افرادو په لحاظ نو په نورو مسلمانانو په کار د لازم ده چې د هغوی قوت وکړي یعنې ځوانان ورولېږي ملاتړ ته یې خپل مال دوی ته ورولېږي چې دوی اسباب پرې امده او یا خپل موجود اسباب چې په لاس کې دي د دوی په اختیار او قبضه کې یې ورکړي بیا نو جهاد فرض عین ته مسلمانانو ژبه به فارغ وي
خو تعریف کې داسې کړي چې د اسلام شوکت آیا موږ د اسلام شوکت شته؟ البحر الرائق د فقه حنفي او معتبر کتاب په دې کې د حنفي فقه یو مشهوره جزئیه لیکلې وایي که چېرې کفار په مغرب کې یو مسلمانه بندي کړي په زندان کې واچوي تر غربه پورې په مسلمانانو فرض عین ده چې دا به د کفر له زندانه را ازادوي دا یو فقهي مسئله ده آیا د کفر په زندانونو کې اوس زموږ او تاسو خویندې بندیانې نه دي؟ دي و شیخ اسامه دې اله العالمین رحم وکړي دا د امت په خپل وخت کې زړور نړیوال مجاهد چې ټول امت یې د الله په لاره کې د وخت د هبل امریکا په مقابله کې دعوت کول ده به خپلو مجاهدینو ته ویل چې نن دوه حکومتونه یو مرکزي حکومت ده یو اطرافي حکومت د مرکزي حکومت مشري اروپا د امریکا په قیادت کې او د اطرافي حکومتونه چې دي کوم چې سیکولر حکام د مسلمانانو په خاوره باندې امیران ګرځوي او دوی د اروپایانو د امریکا اشاره دي او د دوی تاثیر خپل کړی نو دا اطرافي او هغه مرکزي او بیا به یې ویلو که موږ له اطرافي حکومتونو سره په قتال لاس پورې کړو نو موږ سره به مو خپل وروڼه لاسه ګرېوان دوی سره به جنګ او جهاد موږ سره څوک نه تسلیموي چې دوی خو مسلمانان وژني او حال دا چې دوی به دا حقیقت نه پېژني چې دا د غرب غلاګیان او غلامان دوی د غرب قوانین دلته په مظلومو مسلمانانو باندې تطبیقوي وایي ښایي څه به کوو موږ به له دوی سره جنګ پرېږدو په مرکزي حکومت به د خپلو عملیاتو هدف ګرځو یعنې اروپا او امریکا به د خپلو اهدافو هدف ګرځو وایي دا نو چېرې کېدلی اله العالمین به وایي موږ مرسته کوي دا و چې په افریقا کې د امریکایانو لوی لوی سفارتونه د هدف لرګي راوستل او د دوی د جاسوسۍ مرکزونه یې ورړنګ کړل تر دې چې امریکا یې ورخطا کړه ټول غرب یې ورخطا کړو چې اسامه خو موږ عادي سړی ګڼو دا خو د موږ په هغه قوي نقطو باندې وار راوړو امریکا په دغه فکر کې وه چې څنګه د دغه مخه ونیسي خو د امت زمري امریکا ته دا ورښودل چې زه به د تا په پایتخت کې په تا یرغل کوم دا وه چې په 11 سپتمبر کې میلیارډ انتخاب او داسې مرګونه یې وارې په پرنټاګونو او کانګرس وکولو او د دوی په اقتصادي بلاکونو باندې وکولو چې نن هم امریکا هغه صحنې او هغه ورقې د تاریخ را اړوي نو په وجودي لړزه راځي چې په مسلمانانو کې په دې وخت کې داسې پلانګزاره مجاهدین موجود ول دا ولو چې امریکا د ده په مرکز باندې د حملې هڅه وکړه او ویې غوښتل چې د مسلمانانو مرکزیت ختم اسلامي امارت باندې چاپه راوړله په دې کې ډېر سیکولر حکام مسلمانان ورسره ملګري شول د سعودي پوځونه ورسره ملګري شول د ترکیه زرګونه پوځونه د صلیبیانو په قیادت کې افغانستان په جنګ باندې راپورته پیرا ولې مسلمانان د ذلت رسوایي سره مخامخ یوه علمي مناقشه په دې باندې دا د موږ او تاسو دپاره عزت که موږ او تاسو کې دا توان نشته خپل آینده نسلونه دې مقابلې ته وروځو تر څو چې قیامت قایمېږي دا مقابله به روانه د دې قتال او جهاد ختم نشي کېدلی فرض کفایي نشو ځکه چې شوکت د اسلام نسل په ډېر محکومیت او مسلمیت کې مسلمان قرار دی زندانونه د مسلمانانو باندې دي ډک غرب او اروپا زندانونه خو پرېږده دغه اوس استشهادي عرب مجاهدین اکثر د غرب په زندانونو کې په بند کېږي ځکه دوی په اطرافي حکومتونو کې عملیات نه کوي د دوی ټوله پلانګزاري په غرب باندې خو سیکولر حکامو ته ورغله آیا د سعودي د اردن او د بر صغیر او نور دا هېوادونه
د دوی زندانونو ته ورسه یا به مجاهده ښځه بندي وي پکې یا به مجاهد پکې بندي وي کوم چې د دشمنان اسلام په مقابله کې وسلواله مقابله کوي او یا به د اسلام مثبت عیان په بند کې وقایب کې پراته وي نو د دوی په خلاصولو کې موږ عاجز نو فرض کفایي دلته ختم فرض عین هم متوجه شولو د قتال په ټولو مسلمانانو باندې قتال د کورنۍ فرض عین عبدالله ابن مبارک رحمه الله سعید ابن مسیب رحمه الله دوی خو د تقسیم هم لا قائم وای په ټول امت قتال فرض عین د کفایي قول هم دوی نه کوي او دا هغه اشخاص دي چې ټول عمر د الله په لاره کې په جهاد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په درس کولو باندې تېر کړی نو چې کله فرض عین څه معنی فقها وایي چې هر فرد د مسلمانانو پورې دغه حکم متوجه هر فرد نه چې په کلي کې یو کتاب ته وړاندې شو د نورو ذمه به ثابته لکه اوس د غرمې لمونځ که یې وکړي د نورو ذمه نه ثابته څوک چې عاقل وي څوک چې بالغ وي څوک چې حر وي د چا په قبضه کې نه وي تړلی یې نه وي نو په هغه باندې فرض عین دی چې به دغه کتاب کې برخوال اوس چې کله تاسې ته په دا شبهه درځي ښایي چې داسې فرض عین مقدسات چې شریف ته تهدید لري بلکې اعلان یې کړی د اسلامي امارت دا مسؤلین دا مجاهدین ولې په لږو زرو کې ګرځي ولې دوی دا حکومت ونیولو عیش و عیش خپل کړی ګوره دا یوه شیطاني وسوسه ده چې د داسې خلکو په ذهن کې شیطان ور اچولی دوی په عیش و عیش کې نه دي دا د امت باندې دردېدلي مسؤلین صحیح ده جای شوقیان هم شته خو دوی د دفاعي جهاد څخه په اقدامي جهاد باندې لاسپورې کړی مخکې د غرب د اسلام دفاع کوه د اسلام څنګه یې وساتو د اسلام مرکز یې ازاد کړو له دفاع څخه اوس اقدام ته خبره لاړه دلته اوس په یو مضبوط مرکز جوړولو باندې مصروف آیا له داسې عمارتي وګړي نه تاسې د جهاد انکار اورېدلی دی چې ختم شولو که اورېدلی به وي دا د ماده پرست ده دی د دنیا شوقي ده بس وظیفه هم لري زندګي هم لري بس همغه د ده یو څو ورځې عیش ونوش خو الله تعالی له عظیم سعادت نه چې په اقدامي جهاد کې برخوال او د مسلمانانو دفاع کوونکی دې نعمت نه به بیا بېبرخې نو مخکې دفاعي جهاد اوس اقدامي جهاد هلته فرض عین بولو اوس هم فرض عین د امارتي وګړي هره صحنه په خدمت کې تېرول دا عیني عبادت ته که څوک لله فیلا د عبادت په نیت پکې خدمت کوي او دا وایي چې دا جهاد او که دنیایي غرض وي بیا به هغه دنیا الله ورته ورکړي بیا به ډېر لوی منصبونه هم الله ورته ورکړي خو هغه اجر هغه اعزاز چې د الله ویو لاروي ته ورکولی کېږي له هغه نه به بیا محروم وي په صحیح مسلم کې مبارک حدیث ده حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه د حدیث راوي ده